جی کتونکو یو ځل بیا هرکلی وایو تاسو ته خپرونه افغان انلاین کې او یقینا تاسو به چې کوم دی نو تر اوسه پورې ستاسو سره به چې کومې خبرې مو کې د هغې د خوند ذایقه به هم تاسو سره وي. امید لرم چې همیشه دپاره به دغه ذایقه ځان سره ساتئ. همدغه مو هڅه وه چې داسې خوندور خلک چې کوم دی نو ستاسو ته وړاندې راولو چې هغه داسې ښې ښې خبرې وکړي او داسې خبرې وکړي چې چې کوم د سکرین د لارې کوم ملګري دي چې هغوی چې کوم دی نو څه نه څه هغوی ته ډاډ هم میلو شي، هغوی د ناامیدۍ نه هم روځي او هغوی ته انکریجمنټ میلو شي. بهرحال دغه مو هڅه ده، دغه مو میشن دی. ګلاسلام صاحب را سره چې کوم دی نو موجود دی او ګلاسلام صاحب سره مو خو ډېرې خبرې وکړي. اوس راځو لږ شانتې نور داسې سوالونه چې خلک ورته خطرناک سوالونه وایي او مسافر به رانه یېرېدو. مسافر به چې کله دوبۍ کې و نو ما ته وایي یاره ادنان شاه وایي والله که ستا مخې ته وایي راشم، وایي ته وایي ته بلکل وایي ډېر ناجیزه کې سړي سره. نو بس بیا چې راغو یو ورځ کېناستو نو پیله سر کې راته وایي ګړی م دله اخلم، دام دله اخلم، دام دله اخلم. نو زما و د هغې چې کوم نارو ډیلو شو چې وایي بس دا به دله اخلم او ته به پکې ته به سوالونه چې کوم دی نو خطرناک نه کړې. ما ټیک ده چې څنګه مې پروګرام شروع کړو. نو کتونکو تاسو ته پته چې دغه مې چې مخکې راته وایي چې په کرپشن باندې خبره به کوم، ما د خپله را سره لګیا دی رشوت او داسې څیزونه راکوي. نو مسافر راته وایي چې دا مې یاد دي. نو زما د پلار نیکه قسم دی چې وایي زه به تا سره چېرته څه ډیل باندې به متفق نه شم. وایي نو دغه بهرحال استاد دی نو لکه زه به پوره کوشش کوم چې داسې خولې نه مې داسې الفاظونه ځي چې الله دې خیر وکړي. الله دې پکې خیر واچوي. استاد یې واده م له خیره سره کړی دی که واده خو مې له خیره سره کړی دی. زه خو اکثر له دی ته یم چې دویم واده م کله دی نو هغوی وایي چې بس ته راله بندوبست وکړه. اکثر له میا زیا چې کال وکړي نو یو ورځ داسې کار وشو. میا زیا خو پېژنئ بلکل میا صاحب کیبل والا میا صاحب نو داسې کار وشو. میا صاحب ریګولر زموږ مینهوال دی، ښه جي ریګولر کار کوي ښه جي او د اکبرپورې څومره ترقیاتي کارونه یې د هغې روشني راته اچوي او هغه ډېر زیات اکټیو دی په دې کې. او جي پرسنګ هم ورسره یې وایي چې بس بلکل داسې کار و چې میا صاحب کار وکړو. میا صاحب وایي چې را داسې نو ما ورته وایي چې میا صاحب واده دې کړی دی. وایي الله دې وکړي که نه یو خو مې کړی دی. او ناګهانه شاته نه یو اواز راغی چې وایي نو کال بند شو. نو څلور ورځې کال نو راغلی. نو ما ته بخاري صاحب د سانګړ نه کال وکړو. وایي یا لکه که څوک خبر دي که څوک نه دي خبر خو زه ترې خبر یم چې دا چغه ناروا وه او چې دې کومه خبره کړې خو د دې دا چې کوم دا ریاکشن دی وایي وړه مې سورې وینې د ساسې وي ما ته هم پته ده. وایي میا صاحب ته وایه چې زه ستا ملګری یم. نو بخاري صاحب وریجې ومنلې وله چې یاره ته واده هغه که تاجونه لاله ورته د الوا دیګ په ما شو. افتخار ټیلر ویټ کپړې به دله زه ګنډم او ورسره چې کوم دی نو چا وله نور څه منلي او کراکري چې کوم دی نو هغه جاوید لاله منلې وه. نو بس دا ډېر څیزونه وو چې هغه منلی شوي وو. خو میا صاحب به وایي چې نه بس میا صاحب وایي بلکل غږ یې مه کوه درسره که نه. نو میا صاحب به بلکل دغه به کولو چې دغه غږ ګوله به نه کړې. نو دې نه استاد جي په دې سوال باندې راځم ښه جي چې واده دې کړی له خیره سره الله فضل دی واده مې کړی واده هغه ټایم ستاسو ټایم کې خو به له خیره سره داسې چې مور پلار خوښه به یي که څنګه بس خپله خوښه وه که نه جي کیپټن ګلشیر ته مې ما غم دې خپله کتلی و که نه مور پلار دله سوال خو دې خطرناک وکړو. خو بهرحال مشران چې کومه فیصله کوي که نه جي سمه دي هغه د بچو دپاره بهتره وي. سمه دي نو د مشرانو صحیح او د خپلې مشورې په بنیاد باندې مطلب دواړه طرف ته راځم. سمه دي سمه دي. واړه څومره یي له خیره سره بچي بچي خو مې له خیره په زرګونو دي که نه. تاسو ته خو ما کوم شاګردان دي که نه ما نه چې څوک سوال وکړي چې څو بچي دي زه یم زما خو اصلي سرمایه چې کوم ده هغه زما سټوډنټان دي او زما هغه بچي دي. ولې چې خلک استادانو ته دعا کوي. زه باقاعده خپلو شاګردانو ته باقاعده دعا کوم ځکه چې دا زما سرمایه ده، دا زما بچي دي. او دې سره سره څلور بچي مې دي له خیره. دوه زامن دي او دوه ډاټرز دي. او مشر زوی مې له خیره د هغه په ذریعه زما یو بل ارمان پوره شوی دی چې ما وی چې
مونږ خو سیول کې مونږ خدمت کوو سمجه چې دا پاک آرمی ده کنه فورسز چې څومره دي جی جی دا زمونږ د ملک چې کوم دي ستنې دي او زمونږ د ملک حفاظت کولو والا دا خلک دي سمجه نو د پاکي خاورې د حفاظت لپاره د سرحدونو په ځای باندې ما وی چې زما په کور کې داسې سوګوي چې هغه د ملک د سرحداتو حفاظت وکړي سمجه او یونیفارم کې وکړي سمجه نو مشر زوی مې لخيره محمد نعمان هم دی او پاک آرمی ته مې سپارل دی او پاک آرمی کې لګیا دی خدمت کوي او زما زړه چې دی هغه ډېر زیات دې سره سره زما څومره چې شاګردان دي او فورسز کې وي نو هغې باندې زما پوره تسلي کېږي چې د ملک لګیا دی خدمت کوي سمجه او بل سلمان دی بل محمد سلمان دی او سیول ډیپلوما یې کړی باقاعده هغه بس هغه هم لګیا دی سیول ډیپلوما یې وسوکه او بس مخکې به کوي لګیا وي که سروس ته راځي بهرحال او یو لور مې ده له خیره هغه بي اس سی کوي ساينس کې او یو وړه لور مې ده تا ته وایي پاکستان تا ته پاکستان وایي هغه پاکستان مینواله ته بیا ووایه چې پاکستان درته ولې وایي که نه نو هغه نهم امتحان یې ورکړو خو د الله تعالی فضل دی چې لکه اکثریت داسې ویلی کېږي چې د استادانو بچي چې کوم دي که نه هغه لږ شانتې داسې کمزورتیا وي په سبق کې نو دا د الله ډېره مهرباني ده د الله احسان دی د ماشومانو دعاګانې دي چې زه تېنه د تعلیم لحاظ سره تېنه بالکل بیغمه یم او الله تعالی هغوی په خپله چلی او نه ورته د منډه تړلو ضرورت مې شته ورته اکثر داسې وي چې مور پلان نن سبا کوم یو رواج جوړ کړی دی د نقلونو دپاره خامخا معذرت غواړم دې خبرې سره او یو خلکو تېنه رواج جوړ کړی دی یا کوم ځای کې چې داسې وینا شي چې کوم ځای کې ټیچر خپل وي هلته کې به خپل بچی دی مخکې کوي هغه شی چې زه یم چې انسان هغه دی که نه چې بل له کوم شی خوښوي ما ته استاد یاد دي چې هغه ځان له خوښوي ما ته یاد دي چې ما به استاد ته ویلي ما ورته ویل چې استاد د لفظ چې کوم تاسو لیکلی وختي چې سوشل ورک خبره کوله نو ما ورته ویل چې یاره استاد تاسو ته پته زما کور سیلاب وړی دی زه متاثرینو کې یم نو بهرحال دې کې گنجایش پیدا کړي چې زه خوړی شم نو تاسو ویل نه چې تاسو دلته حلف اوچت کړی و د دې حصه تا هلته کیسه حالانکې حق کېدو خو هغه وخت کې تاسو زموږ د ټیم حصه وایي که نو لکه دا مزید ټرانسپیرنسي ورکې راشي نو په دې باندې زما یقین دی چې لکه بل لپاره څه خوښیا به خپل بچو دپاره وي که نه دا لکه ضروري وي نو بس امتحانونو ته همدغه شان پرېږدم او د الله فضل دی بس خپل طرف نه خپل چې څه د غریبۍ وس وي کوشش وي ورله وسایلو په صورت کې ورکړو باقي چې کوم دی نو د هغې خپله د سټوډنټانو منډه وي الله یې درته بختور کړي او زه خو همدغه وایم ټولو سټوډنټانو دپاره د ما دا یو مثال چې مور پلار استادان تاسو دپاره منډې تړې وي خو لکه چې تا کې څه ټیلنټ شته دی که نه ته به خپل کوشش کوې منډه تړه به ته وې باقاعده به تا ته لارې کوي سمه ده جي دا خو شو د فیملی او د دې سوالونو بهرحال ما مې ډېر ګریز کړی مسافرات ته چې تا سره مې لږ شانتې چیړ چھاړ کول بهرحال استاد جي په سکول کې به بلکې اکبرپوره کې به د اکبرپورې نوم چې کوم دی نو هغه ټایم ډېر زیات د هغه ځای نه روښانه شوی او بلکې اکبرپورې خو ډېر نومیالي ځایګورې دي جی بالکل که زه وایم چې پکې چیف جسټس شاکر الله جان صاحب ورسره چې کوم دی نو ستاسو چې کوم سکول کې مونږ چې کوم سکول کې سبق ویل اکبرپورې های سیکنډري سکول اکبرپوره نو هغې کې ډاکټر رحمان صاحب د هارټ سپیشلیسټ چې هارټ سپیشلیسټ دی اوس هم دی او هغې هم سکول کې لیکل او پړه لیکه دلته نه دی ډاکټر رحمان صاحب په یو فرلانګ کې هم بوډنۍ علاقه د هغې سره مونږ پرې فخر کوو جي تعلق ساتي او بالکل زموږ مضافات دي نو مونږ بالکل داسې نه ګڼو چې لکه مونږ نه داسې لرې دي دې نه علاوه چې کوم نور داسې زموږ د دې کلي چې کوم نومیالي دي چې هغه بلکې د علامه اقبال صاحب استاذ محترم میر احمد شاه رضواني صاحب قاضي میر احمد شاه رضواني د قاضي فیملی ده دوی چې کوم دی نو باقاعده شمس العلما دی تیر شوي دي یعنې په هغه وخت کې چې به یې ورته صوبه سرحد وي اوس ورته خو خیبر پښتونخوا وایي نو په ټوله صوبه کې صرف 2 کسانو ته د شمس العلما د علمي خطاب ورکړی شوی د علم د هغوی د پوهې د هغوی د څېړنې او د هغوی د ډېر فلسفې په وجې سره
نو یو ورکې شمس العلماء چې هغه هم د اکبرپور یو او قاضي میر احمد شاه رضواني لاندې درجات بلند کی د قاضیانو فیملی هغوی باقاعده تیر شوي دي او دغه شان ورپسې تاسو کا د اولیاء کرامو اکبرپور کلی دی نو حضرت اخوند پنجو بابا رحمت الله علیه تعالی د هغوی یو اثر دی او زه یم چې د دې مشرانو اثر دی چې اکبرپور هر لحاظ سره له خیره الله تعالی زرخیزه جوړه کړې ده دغه شان که تاسو مونږ وګورو د نانګا بابا جي رحمت الله علیه تیر شوي دي بلکې اکبرپور نه غیر چاپیره چې مونږ وګورو نو اولیاء کرام پراته دي نو دا د هغوی هغه وخت کې دوی دلته کې راغلل او کوششونه یې وکړل خلکو سوشل ورک یې وکړو دین خدمت یې وکړو د خلکو دین طرف ته روحانیت خدمت وکړو دا شان که بیا مونږ وګورو که نه جي نو د شاعرۍ او د دې په میدان کې یو بل نوم دی ګلستان بابا او زه یم چې ډېر مینوال به د هغې د نوم نه واقف وي چې د هغې شاعري دومره پخه شاعري هر لحاظ سره چې یوازې د ریډیو پاکستان نه بلکې د مختلف د دنیا کابل وي یا ایران وي یا بل وي نو باقاعده د هغې هغه کلامونه نشر کېږي ګلستان بابا هم د اکبرپور سره تعلق لرلو دغه شان چې کوم دی نو ډېر نوموړي خلک دلته کې تیر شوي دي او باقاعده چې دی نو هغه موږ دپاره د خوشحالۍ باعث دي چې دغه شان نن سبا په ګورمنټ کې په مختلف سیکټرز کې ډېر اوچت پوسټونو باندې لګیا وي او د علاقې خدمت کوي که نه نو د دین خدمت شو د ملک خدمت شو دا چې څوک کوي هغه د هرې علاقې د خاورې سره نو دا د خلکو په زړونو کې د هغې کردار ژوندی بالکل هم دغه ته راتلم دا د نومیالو کیسه وشوه پکې نانګا بابا نه یو کیسه رایاده شوه چې مشهور قوال عزیز میاں با هر کال ورس باندې با راتلو هلته به قوالي به یې کوله نو بالکل دا مې هم د نومیالي پروګرام کولو نو هغې کې مې د مرسلین صاحب نه مرسلین صاحب زموږ ډېر ښه مشر دی پروګرام اوري نو سلامونه د ګلاسلام صاحب نه زموږ طرف ډېر ښه ملګری دی مرسلین صاحب نو یقینا هغې ویلي چې یاره داسې په د افغان ټي په شیشه باندې چې عزیز میاں به راتلو هر کال به یې قوالي کوله باقاعده چې زه به ورتلم موږ والو که نه لګانو نو عزیز میاں ویله عزیز میاں نو نوم خو د عزیز میاں و نو دی به رالو باقاعده ما خپله قوالي اورېدلې وه دلته کې نو دا څومره یعنې د بر صغیر پاک وهند یو ډېر لوی نوم و هغوی به د اکبرپورې ته راتلل د چا له خاطره نو دا نو استاد جي ما دا وایي چې یاره یو ټورنمنټ به کېدو یو ټورنمنټ به کلي کې کېدو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو کلی ډېر زیات پیژندګلې کېدو په هر قسمه اکټیویټي اړه خو خصوصا بیا دا یو ټورنمنټ ډېر مقبول ترین ټورنمنټ و د هغې په باره کرکټ یادوي جي کرکټ لومړی چې کوم ټورنمنټ جي جي ښه جي نو دا خو ډېره د هغې پوره سلسله یادومه جي نو سلسله دا ده که نه جي 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 چې دا مینوال به خو وایي ضروري خبره ده که نه چې د ډېر وخت چې هره خبره تا ته یاده ده که ضروري خبره ده بیا میا صاحب والا خبره کوم بس بوډاوالي ته م رسېدلي یو 65 مې پیدایش دی که نه نو 52-53 سال بس نو بهرحال دا خبرې راته ټولې یادې دي او کومه خبره چې وي لږ په فیکټ باندې او په خپله چې کتلي که نه هغه ټول نه بهتر وي نو دلته کې چې کوم دی نو وختي مونږه خبره چې تاسو کومه وکړه که نه نو یو ورکې پیر شمشاد علي شاه صاحب چې کوم دی روحاني پیشوا تېر شو او د هغې په وجې سره هم د اکبرپور بیا نور هم وځلېده که نه او د کرکټ په دنیا کې اوس به مونږ د لوبو په دنیا کې راشو نو د کرکټ خبره به وکړو چې ما ته یاد دي چې زه په 9 لسم کې ومه دا د 79 یا د 80 خبره ده چې د اکبرپورې څه نوجوانان راغونډ شو د اکبرپورې 11 یو ټیم هغې جوړ کړو زه یې ما ته یاد دي پرویز دوراني و دغه شان ورپسې میاں جهان زیب چې کوم دی دا ما ته یاد دي دوی به خدمت کولو که نه د دې هلکانو د علاقې نو د دوی په سرګردګۍ کې یو ټیم چې کوم دی هغوی یو ټورنمنټ انعقاد وکړو او دا د 1979-81 خبره ده 37 سال تقریبا وشو چې د 2020 میچ به کېدو دا 20 میچ خو دا اوس لږ وخت شو چې نوم داسې نیشنلي او انټرنیشنلي شوی دی که نه
خو اکبرپوره بیا په دې کې ټول نه مخکې ده کوم ځای کې کېدای شي چې نور ځایونو کې بم شوی خو په دې خوشه علاقو کې اکبرپوره واحد یو داسې کلی و چې دې کې 2020 شروع شو او موږ باقاعده های سکول اکبرپوره هلته کې بدلو هلته کې به دا میچ کېدو د چوټیانو کې د دسمبر په چوټیانو کې به کېدو خلکو دپاره یو انټرټینمنټ جوړ شو او لوبه دومره بیا اکبرپوره بیا دومره مشهور شو په کرکټ کې چې د لري نه د کې پی کې یعنی اوس چې کوم کې پی کې دی د دې نه بعد اعلی ټیمونه به راتلل چې دلته کې خواهش به یې کولو چې مونږ دلته کې د هغې څه وجه وه دلته کې یو مهمان نوازي ورکې ډېره زیاته وه د مېلمنو قدر عزت احترام بل ټرانسپیرنسي به وه یعنی هغه کرکټ کې که خیال کوئ هغه د ټګۍ لفظ یي که نه چې کوم ځای کې سړی دړه ځان دپاره وایي هغه شی ما نه یې کتلی ورکې نو خلک به راتلل باقاعده او دا ټورنمنټ به کېدو دا ډېره مودې پورې دا وشو بیا به دومره وخت رالو چې یعنې دې به دوه میاشتې بعد ټورنمنټ کېدو خو بدقسمت او هارډ بالو او د دې فایده به بیا تا ته پته وه چې څه وه بیا فایده دا وه که نه چې موږ ته به د دې کلي کې چې کله ټورنمنټ به کېدو نو موږ ته به سکول کې هلکان به موږ سره سټوډنټ خامخا به کرکټ د سکول په لیول باندې کېدل نو هارډ بال به کېدو نو یو ځل نه بلکې ډسټرکټ لیول باندې خو ډېر ځل زموږ د های سکول اکبرپورې ټیم چې کوم دی نو هغه ډسټرکټ چیمپئن جوړ شوی او صوبایي لیول باندې باقاعده صوبایي چیمپئن جوړ شوی دی د دې ټورنمنټ د وجې نه او ما ته یاد دي لکه خورشید صاحب دو میا خورشید که پروګرام اوري که نه تاسو خو پېژنئ خورشید استاد هم د میا صاحب چپه وهلی او ما ته چې ما څنګه ورځې میسج وکړو وایي پروګرام ته دې ناست نو ما چې خورشید اوس بیا اکبرپوره کې دی نو ما خورشید صاحب مې یادوي او بس استاد دعاګانې درته کوو چې الله تعالی دې دویم واده زر تر زره وکړو چې داسې مې وویلې استاد هغه هم بند کړو نه هغه ته ما میسج وکړو هغه میسج وکړو چې پروګرام ته دې ناست یم بچی نو ما یې چې د خورشید صاحب واده نو بیا پکې ظفیر ګل کال وکړو ظفیر ګل د تازه ګل ګړی یو ډېر ساده او ډېر زموږ ډېر لوی مینهوال دی نو ظفیر ګل کال وکړو نو وایي کله به راځې عدنان کلي ته وایي ته ما سره میلاو شوې امروتان د خورو که نه وایي زه منډۍ کې کار کوم نو امروتان مې در راوړي ما ظفیر ګل ته یې ما د راروان اتوار لا به راځم که خیر وي نو چېرته به راځې نو ما خورشید استاد واده دی نو هغې له به ځو هغه خو ساده دی نو هغه ما ته وایي ټیک ده وایي ته بې فکر اوسه وایي ګنټې منټې به ته نه هلې وایي زه به واخلم بیا به یو ځای دلته نه به بس یو ځای به ډایرکټ ځو که نه وایي ستا به ټایم بچت شي ما بلکل ګلونه به ته واخلې او یو شاپر هم تش کېده چې وریجې هم ترې نه راوړو که نه چې اکثر له به خورشید استاد چې کوم زموږ څه یونو به کېده نو ګورې وریجې به یې موږ نه وړې نو خورشید استاد هم دی چې په والا بیار خورشید استاد ذکر راو بس خوشاله ساتي هغه یعنی هغه د ټیم انچارج و کنه نو خبره دا کېده چې لکه د علاقې خبره ده نو د هغې په مشرۍ کې زموږ د اکبرپورې چې کوم دی نو هغه دا ټورنمنټ چې تاسو کومه خبره وکړه د دې په برکت سره بیا صوبایي لیول ته مونږ ورسېدو که نه خو بهرحال بدقسمتۍ نه ګراونډ و نه د هلکانو دپاره بیا هغه سکول وړوکی جوړ شو د دې ټورنمنټ زیات و بیا هلته کې د سکول اکټیویټیز کېدل که نه ټول یې واخیستو د ټورنمنټ که نه نو بیا چې کوم دی نو هغه ځای ورته وړوکی پرېوتو نو بهرحال هغه ټورنمنټ خو بیا ختم شو اوس چې کوم دی نو هغې کې نقصان بیا دا وشو چې د هارډ بال هغه کیسه تقریبا ختمه شوه نوجوانانو کې هغه جذبه اوس هم شته ادیرو کې کرکټ کوي لارو کوڅو کې کوي او کوم ځای کې چې ورته ګورې هلته کې باقاعده ټیمونه حصه اخلي اوس یو نه بیا د ډېر وخت نه پس چې کوم دی نو مې وکتل چې اکبرپوره پریمیر لیګ په نوم باندې جنید او د هغه ملګرو چې کوم دی منصور مظهر دی باقاعده نو یو نوې دوباره اکټیویټي د سره کا او هلته کې یو ادیره ده بس لږ شانتې ځای دی ګنګرام باندې مشهور دی نو هلته کې ټورنمنټ نن سبا 20 ټیمونه دي ورکې او ډېر 15 ټیمونه تقریبا هغوی ته یو حصه ورنکړه ځکه چې هغه ځای وړوکی دی او نو زه په خپله ورغلم بیا ما دا خلک وکتل دا جذبه مې وکتل نوجوانان مې وکتل نو بیا خوشحاله شوم چې جذبې نه ماتېږي اخلاص وي که نه جذبې نه ختمېږي څه وخت دپاره د حالاتو د وجې نه کنټرول وي خو چې کله بیا موقع میلاویږي نوجوانانو ته دا جذبې اوچتېږي سمه ده جي بلکل ټایم را سره هم داسې بس آخري لمحات دي او موږ به کوشش کوو چې زر تر زره دا خپل دا چې کوم څه سوالونه پاتې یو استاد دا به
زر زر به راته وایي چې یاره چا نه متاثر یې په ژوند کې بس شارټ الفاظو کې څه مقصد لکه چا نه متاثر یې ژوند پرسنلي چا نه متاثر یې بس زما خو بس بهرحال ټول مشران مور پلار استادان مور پلار دا ټول چې کوم دی نو د رهنماوي که نه خو په ما چې کوم ډېر زیات اثر و زما په ژوند باندې چې ډېر اثر دی که نه دا زما والده صاحبه وه الله دې وبخي هر لحاظ سره دا دو کم چې کوم دی نو په رمضان کې راغلی و او دا هم په رمضان کې و خو چونکې په مرګ باندې زمونږ خو یقین دی که نه نو دا بس بهرحال زما والده صاحبه ما دپاره په ژوندو انسانانو کې چې کوم که نه رهنمایي به یې کوله هغه ما دپاره یو داسې کردار و چې زما یې هر لحاظ سره رهنمایي کړې ده حوصله همت په غریبۍ کې چې کوم دی نو هغه زمونږ یې ډېر سپورټ کړی دی که نه نو هغه ضروري خبره ده چې هغه بیا کمی پوره کړي او باقي هر ټیچر چې دی هر مشر هر رهنمایي چې ستا کوي که نه هغه هر یو انسان له څه نه څه متاثر کېږي سپورټس مین څه داسې چا نه څوک مو خوښ دي زیات لایک کوي داسې یاره زما دا یو دی که نه چې څوک ښه لوبه کوي که نه اچھا خو څوک فیورټ دي که نه څوک ښه پرفارمنس کوي څوک ښه لوبه کوي څوک ښه کردار کوي ټول مې خوښ دي هسې فیورټ خو سره وي که نه نه بس زه ټول خوښوم چې کوم ځای کې کله لوبې ته کښېنم خو لکه زیات زه خو سوال جواب اوس پکار دی جواب پکار دی نو داسې مې داسې ووایي خیر دی ووایي بس هغه د کرکټ دنیا کې یاره د کرکټ دنیا کې چې کوم دی که نه هر هغه کلاړي مې خوښ دی که نه هر هغه کلاړي مې خوښ دی چې هغه د ملک لپاره او د کام دپاره جنګېږي که نه او جذبه یې ورکړي او داسې دنیاوي نن سبا چې کوم هغه حالات راځي په کلاړیانو باندې په چمک دمک کې راشي نو زه یم چې شاهد افریدي دی که نه هغه یو داسې کلاړي ما ته ښکاري چې کله جنګېږي د جذبې نه جنګېږي او د اخلاص نه مل دپاره خفه کېږي نو بیا خفه یې په یو څیز باندې او بالکل لکه او بل دای چې لکه هغه لکه فیر دی گیمز کې ماته چې څومره حده پورې ښکاري که نه نو فیر دی چمک دمک یې چېرته نه راغلی نو زه یم چې بس لکه مل دپاره او د کام دپاره چې کله جذبه جنګېږي که نه هر یو کلاړي مې ورکوي بس فرق دی او موسیقۍ سره هم داسې شوق شته دی چې اصل کې ګوره زه په ریډیو پاکستان پېښور کې کمپیر او اناونسر هم کار کوم که نه او هلته کې څنګه چې تاسو دلته کې ناست دا زموږ مجبوري وي هلته چې یاره موسیقي به د پروګرام حصه وي پروګرام حصه به وي که نه نو موسیقي کله کله اورم یاره داسې کار دی چې ښه موسیقي مې داسې که نه چې ډېره تیزه مې نه ده خوښه دا نن سبا بس د کرن خان اواز مې بس نن سبا او صبر موسیقي مې خوښه ده صبر چې ورکې یو پیغامي یو پیغامي ورکې او هغه موسیقي چې هغه په یو ځای باندې مشران او کشران اورېدی شي که نه بس هغه مې سمه ده جي خوراک کې مو څه داسې زړه ته هم ډېر هر څه خو به زړه ته کېږي د انسان خو لکه داسې فیورټ مو څه داسې شته زما خو انانشا د شروع نه هغه پوهیم پهله مې ویل چې په ګوړو باندې مونږ بالکل اصل کې سادګي مې ډېره زیاته خوښه ده او بس وایم چې څومره ساده خوراک وي که نه دې پوهې استاد جي خو داسې لکه ویم داسې خوراک کې داسې ښه ده ډوډۍ روژې مې ډېرې خوښېږي بس سمه ده د ژوند داسې یو بهترینه ورځ هره ورځ بهترین چې انسان څه اخلي خوشحاله الله ته سجده وشي خپل فرض ادا کړي هغه بهترینه ورځ وي خو د ژوند داسې یو یادګاره ورځ داسې بهترینه ورځ چې بس تاسو هغه یاده ده بس چې بس د ژوند بهترینه ورځ چې کومه انسان ته یادوي چې بس په هغې باندې ډېر زیات خوشحاله شي نو داسې خو ژوند کې ډېر زیاتې ډېر خوښې ورځ دي داسې انسان ته یاد شي څوک وایي لکه زما واده وشو نو یا وایي چې زما بدترینه ورځ زما د واده ورځ وه هغه بعد کې وایي خو پهله دا خبره په ځای پرېږدو ځکه چې ما ته هر هغه ورځ باندې خوشحالي ملاویږي که نه چې کله زه یم چې زما د لاسه چاته څه فایده ورسي لکه نو هر لمحه انجوای کول پکار یاده نه ده استاد جي نو داسې ډېر دا خو بیا سټوډنټان وایي چې استاد جي ته یاده نه ده ډېر داسې لمحې دي که نه چې هغه انسان ته یادېږي لکه خو لکه هسې بیا هم چې په ډېر زیات خوشحاله شوي استاد زه ستاسو شاګرد یم لکه تاسو به م راباندې چې 15 اپلیکیشن به ټیک کول نو بیا به ما له به م چې کوم دی پرېښودلم
نه تاسو هغه خاص لمحه ته خبره وځي کنه چې کوم ځای تاسو چې کوم لمحه تاسو ته ډیره زیاته د خوشحالي ملاوي کنه ملاو شوی و چې یاد ده بس یاره دا زما د ژوند ښه ورځ وځي نو ضروري خبره چې د واده ورځ د انسان هغه د خوشحالۍ ورځ وي حد نه زیات انسان ته یاد کړي دا وګوره چې ستا دې ځواب راکړو داسې اکټرانو کې څوک مو داسې خوښ دي چې دا اکټینګ دی خوښ دي د هغې یاره دې سایت ته مې داسې دغه نشته کم ګورم بلکې د نه خو به ګورې که د پي ټي وي خو ډېر هغه پښتانه د پښتو ټایم خو کم دی خو لکه د پښتو ټایم خو کم دی پي ټي وي کې خو بیا هم لکه ښه اکټران ښه یاره چې کوم قدرتي ټیلنټ وي که نه چې بناوټ ورکې نه وي جی جی بناوټ ورکې نه وي او قدرتي ټیلنټ وي ورکې او هغه بیا برسېره کېږي که نه نو هغه کردار مې هر لحاظ سره مې هغه خوښ وي هسې څوک شته فیورټ داسې نه دا داسې څه په دې زیات دغه نه کوم ځکه چې بس هغه صحیح دی موجوده وخت کې څه مصروفیات دي بس یو خو د سکول خبره یې که نه چې ډیوټي ده ډیوټي ټول نه اول پریفرنس زما ډیوټي وي بس چې یاره زه ډیوټي په ښه طریقه کولو کوشش وکړم انسان پوره کولی نه شي خو لکه کوشش دا وي چې لکه نو ډیوټۍ ته زما ډېر زیاته توجه وي بل چې کم دی نو زما ریډیو پاکستان پېښور کې کمپیر او اناونسمنٹ وي دا زما بس پریفرنس دي دا دوه خو ډېر زیات مصروفتیا وي باقي چونکې د سوشل ورک سره خو تړلي یو نو زمونږ د تنظیم چې کم دی د اس آر ډي پي خبره بیا وکړو چې هلته کې مونږ یو پیس ټریننګ ایښی و که نه ماشومانو ته بلکې ځوانانو ته نو د پیس ټریننګ چې کم دی د هغې بنیادي مقصد دا دی که نه جي چې یاره نن سبا چې کوم هلکان لږ شانتې لویږي زه ورته زلمي ګوټي وایم که نه نو دی کې غصه ډېره زیاته وي مور پلار ادب عزت احترام ورکړي بیا داسې جذبې ورکړي منفي راځي یا ملګرو سره په لوبو کې جګړې کوي یا برداشت نه کوي که نه نو د صبر او د برداشت دپاره مونږ د یو تنظیم د خپل تنظیم په ترو باندې یو پروګرام ایښی و هغې ته بیا مونږ پیس فار آل پیس فار آل خو ته خبرې ته ما سره ورکې منډه تړه کړې ده او باقاعده چې کوم دی نو تا ورسره دی کې ما سره موبایل مې نه دی پروت دی او زما خیال دی چې کله مونږ چې کله ډیسایډ کول ناستو میټینګ کې نو هغې نه پس سیګنیچر نه دی دا انسان څه پیس فار آل راځي هغه ورځ نه چې 2007 2009 دی که 2010 دی خو تقریبا 2010 چې مونږ دا سیلاب نه پس یعنی کله چې په ملک یو مسله راشي که نه نو د خلکو ذهنونه لږ شانتې بیا نفسیاتي طور دی چې هغه به بیا لږ شانتې بلش کېږي به دې سیز نه ډېر زیات داسې کار وشو دلته مې چا سره کوارډینیشن کو یو امبیسۍ کې نو انګریزو هغه ماته سم نوم نه راځي الله پکې خیر واچي نومې ګرانې د هغې نو هغه سره ما کانټیکټ وکړو خبرې مې وکړو کوارډینیشن مې کولو چې دا ټایم داسې زمونږ یو میګزین و هغې دپاره نو هغه سره ما کوارډینیشن کړو هغه ماته ته وایي ټیکسټ وکړه ماته چې پوره نیم ډیټیل راته سینډ کړه نو ما ورته ټیکسټ وکړو نو هغه ماته بلینک دغه کې راولېږل پیس فار آل واپس یې راته راولېږلو نو ما ورته جي نو وین ته چې کله وایي وزټ وکړې دن به زه تا ته د دې دغه وایم چې یاره ولې مې ولیکه چې بیا کله مونږ لاړو نو زما دا لفظ خوښ شو او دا چې مونږ یو تنظیم نم ټریننګ اخیستی و که نه نو هغه سرټیفیکیټ هم باقاعده دي نو تاسو د نن سبا تپوس وکړو نو ستا خو مصروفتیا خو دلته کې ډېره زیاته شوه یو ځای به مونږ ټریننګ به د هر محلې نه د اکبرپور او د ګردنوغه هر محلې نه به مونږ 25-30 هلکان به راغونډ کړو هلته کې به مونږ یو 2 ګنټې ورسره واخلو یو 2 ګنټې په اون خپل طرف نه باندې مونږ سره خو چونکې پیسې نشته یا مونږ سره څه فنډز نشته دی نو مونږ هغه خلکو ته ووایو که نه چې به تاسو خپل حجره کې پروګرام وکړئ مونږ به راشو بس یو 2 ګنټې به مونږ دوی سره ګپ شپ ولګو نو د بیهیویر ټریننګ ورکو د بیهیویر اکټیویټیز بیس باندې هغه دومره هلکان خوښوي اکټیویټي بیس باندې د مشرانو ځان لوي دې کې مونږ ټول شاملو لکه سیاسي زموږ ملګري چې کوم دي دوی هم شامل کړو ورکې مشران هم کشران بالکل ورکې شاملو ډېره دلچسپي ورکې اخلي په خپل ریس باندې په خپل یعنې خپل فاینانس باندې که نه او دغه شان چې کوم دی نو هغه بیا مونږ تقریبا اوس
پورې 300 الکان چې کم دي باقاعده په مختلف شکل کې ټریننګز ورکړي دي او نن سبا هم دغه وي بل دا چې لکه زموږ تنظیم چې دی نن سبا چې کم ځای کې اوس وخت چې دې دپاره به وخت وباسې مختلف اکټیویټیز مونږ کوو خو دا د ټول نه پرایارټي ده چې لکه دا پیس فار آل ده د هر چا دپاره لکه بله چې کومه داسې فیمیل کوم ځای کې وادي د جینۍ که نه نو داسې پته ده چې لکه مونږ ورله د خپل تنظیم د طرف نه ثواب په طور باندې یو قرآن شریف ورله ګفټ کې ورکو چې دا زموږ د تنظیم د طرف نه یو ګفټ دی او باقي چې کوم دی نو د تنظیم دپاره دی به هلته کې به سبق وي او دعا به ډېر زیات چې غریب وي نو هغې دپاره به ویناګانې مخیر حضرات بلکل داسې دا خو سیسټم لکه شته دی چې لکه خلکو په دې باندې ډېر زیات توقعات وساتل او مونږ خو تاسو ته پته ده چې لکه نه منتي چا نه چنده اخلو بلکې خپل ملګرو کې هر چا باندې مونږ چنده نه دی اخی بلکې څلور پنځه شپږ ملګري چې کم یو هغه مونږ خپل تنخواه نه لږې پیسې مونږ ځان دپاره د تنظیم دپاره راغونډې کړو نو اوس خلک ډېر زیات راځي مونږ یو پروګرام چلولی اوس وخت کې چې یاره د کومه یتیمه جینۍ به وه او هیڅ ډېر غریبه وه نو پېښور کې چې کوم ملګري دي مونږ سره داسې شتمن هغوی ته به مو ووایې نو هغوی به ورله د جهیز دپاره چې کوم دی ضروري سامان چې کوم ضروري سامان نو هغه به بیا پرووایډ کو یا به یې ورته پیسې والا ورکړې نو 25,000 روپو پورې به دا ورته مدد هم کولو الله کوي خو بس ته به لږ همت کوې که نه وسیله جوړه شي نو اوس هم خلک هغه توقع باقاعده کوي او خپل طرف نه ورته کله کله مونږ ملګري راغونډ کړو چې څوک راشي نو هغه خلکو ته ووایو نو میاشت کې مونږ چینل جوړ شو هغه خلک هغوی ته امداد وکړي مونږ ته ورکړي دعاګانې وکړي بس استاد جي بل یو وروستی کوېسچن دغه دی چې د تعلیم د ادارې سره تړون دی نو یقینا مونږ اکثر دا سوال زه هر چا نه کوم د دې دا چې خصوصا ته زه افیکټډ یم چې اکثر مونږ خپل بچیانو ته بچو ته چې کوم دی نو ګایډ لاین ورکولو کې بالکل هغه مو مسټیک وکړو او د خپل ذهنیت مطابق مونږ وایو چې وړوکوالي نه چې به دا به جوړېږي حالانکې دا ماشوم ډاکټر او انجینیر به جوړېږي ماشوم ذهن بل چېرته او خو لکه داسې څه به وایي والدین ته به څه داسې دا خو ډېر زبردست کوېسچن دی او زه پخپله په دې باندې د عمل کولو کوشش هم کوم ځکه چې د ماشوم ذهن دی مور پلار دی وګوري د ماشوم ذهن چې یاره دی کوم طرف ته مایل دی کوم طرف ته مایل دی د پرسنټیج څه راځي آیا د میث کې ډېر قابل دی که دی میث کې ډېر زیات قابل دی د دې مطلب دا شو چې دی مخکې ځي نو دی انجینیرنګ ته تللی شي که دی په ساینسي مضامینو کې په بایو کې ډېر زیات تکړه دی او دلچسپي د یو مضمون وي نو پته ولګېده ساینس کې چې دی نو ضروري خبره چې دی به دې سایډ ته ځي که دی ټیکنیکل وي د ټیکنیکل دماغ وي نو مور پلار له نه به کار چې هغه باقاعده ده ته وایي چې یاره تا به یا مونږ ډاکټر جوړو یا به انجینیر جوړو بله بدقسمتي دا وي چې زمونږ په سکولونو لیول پورې خو ډېر د نه کېدو برابر وي چې ماشوم ته ګایډ لاین ورکړي چونکې د یو ټیچر په حیث مونږ استادانو نه زده کړي دي نو زما خو خپل دا طریقه ده چې په کلاس کې شپږم کې چې کوم مونږ سره ماشومان د شپږم راشي نو پهله لومړۍ هفته کې ورته وایم چې ته به څه جوړېدل غواړې نو هغوی شرمېږي هغوی ویم نه ځکه چې اوس که وایي چې زه ډاکټر جوړېدل غواړم نو بیا به ټول خلک هغه ته ډاکټر صاحب وایي که وایي چې زه انجینیر جوړېدل غواړم بیا به نو هغوی شرمېږي نه زه ول هفته 10 ورځې ورکړم بیا د هغې نه پس ورته یم سوچ وکړئ چې هسې ذهن کې مو څه دي ځکه چې ته کوم منزل طرف ته ځې که نه په لاره نو چې منزل خو تا ته پته وي که نه د هغې نه پس بیا زه ورته یم چې زه بچه پاسه وایه چې ته څه جوړېدل غواړې بیا هم هغوی ډېر زیات شرمېږي دا شرم ته نه لرګول دي نو بیا اخره کې ما ته ووایي باقاعده یو چارټ مې جوړ کړی د هغه نوم مخې ته ولیکم چې ډاکټر بیا وایي چې ډاکټر جوړېږم نو ډاکټر انجینیر پاک آرمي مذهبي سکالر ټیچر نو د هغه ذهن کې زه یو خبره واچوم اوس ورته یم چې یاره ډاکټر جوړېدو لپاره به دا شی پکار دي اوس نه لکه دغه نو هغه ته جی پاک آرمي ته پاک آرمي ته ځي به ساینس به وی او کم از کم خیال چې ته خپل میټرک دې کړی وي نو د دې لپاره دا باډي پکار ده دا چې کوم دی نو دا هایټ پکار دی دا مله چې کوم دی نو دا جذبه پکار ده دا نو بهرحال دغه نو هغه ورته په کلاس کې ما ورته دا چارټ ځوړن کړی نو دوی ته دی ګوري که نه نو هغه ګایډ لاین چې کوم دی نو کم از کم 3 پرایورټي ورته ورکوم ځکه انسان دی د هغه قسمت هغه جوړ نه کړي
نو دویم ته څه جوړېدل غواړي او دریم بیا څه جوړېدل غواړي. نو دا خو فیصلې خو الله پاک کوي، د را روان وخت مونږ ته پته نشته. پلانینګ چې دی که نه هغه د مور پلار او د استادانو چې دی دا ایک نمبر ذمواري جوړېږي. نړۍ مننه کوم استاد چې زموږ پروګرام ته مو ښکلا وبخښله. مینوالو ته، والدینو ته، شاګردانو ته به څه پیغام لري؟ پیغام خو اخره کې همدغه زما د زړه آواز دی. پیغام ورته نه وایم، دا زما د زړه آواز دی چې مور پلار له پکار دی چې د ماشومانو ډېر زیات د نن سبا ډېر زیات خیال یې وساتي، یوازې په تعلیم باندې نه بلکې په تعلیم سره سره د هغوی په مجموعي تربیت باندې د ډېر زیات خیال وساتي چې د دوی تربیت وکړي اسلامي نقطه نظر سره، اسلامي سبق، ځکه چې دام ضروری دی، انتهایی ضروری دی. د یو مسلمان په حیث زمونږ ټولنه اول اسلامي سبق دی. د دنیا کې چونکې اوسیږو نو بیا به دنیا علم به حاصلو، نو تعلیم سره سره د دوی تربیت، د دوی لږه ښه خصمانه په دوی باندې چیک اینډ بیلنس ساتل، ځکه چې دا ډېر ضروري دی. چیک اینډ بیلنس ساتل د موبایل د لاسه دا بالکل نن سبا لکه ډېر زیات موږ خو کلاسونو کې هم داسې ګورو، داسې ماشومان شته دی چې هغه سمې پیدا کړی وي، موبایل د بل ملګري نه واخلي هغې کې واچي. لکه موږ ته خو داسې روزانه وي که نه، حالانکې عجیبه خبره ده چې مور پلار ته پته نه، نو د مور پلار دا ذمواري جوړېږي چې هغه په ماشوم باندې پوره چیک اینډ بیلنس ساتي، د دوی سره د ډېره مینه کوي، سختي دې پرې نه کوي، په طریقه باندې دې کار واخلي تېنه سبق ته، او ورسره د مونځ او د مشر د کشر د ادب عزت احترام. او وړو ته زما دا یو خاص دی چې د مشر ادب، د مور پلار ادب، د هر مشر ادب عزت احترامي کوم ځای کې چې ادب وي که نه هلته کې به یو انسان کامیابېږي. استاد جي نړۍ مننه کوم چې تاسو راغلی زمونږ پروګرام ته مو ښکلا وبخښله. زموږ پروګرام ښکلی شو، انفارمیشن پکې راغله، ګپې شپې پکې ولګېدې، د خدمت خلق سره د مینوالو جذبه مو چې کوم دی نو هغه هم داسې برسیره که د لفظ غلط نی که نه صحیح ده. لکه دې کې دا خبره ده که نه چې مونږ هم تش لاس یو او تاسو په خپله کتلي دي او تاسو په خپله دې کې انوالمنټ دی. زه یم چې لکه کومه خبرې چې که مونږ وکړې د دې ریکارډ تا سره نو د پروګرام کې به یې شامل کړي چې لکه نو جذبې نه یې ما ته څه وایي چې تش لاس او جذبې هم کار کوي، خو چې اخلاص، خلوص او داوی او خودغرضي او مفاد پرستی ورګنه. نو بالکل مینوالو تاسو به د خپرونې به ډېر زیات خوندونه اخیستي. دا خپرونه چې کوم دی نو ریکارډډ وه، نن چې کوم دی نو تاسو سره د ټلیفون لاره چې کوم دی نو هغه نه وه، ولې چې ما کوشش کولو چې زیات نه زیات چې کوم دی نو انفارمیشن، زیات نه زیات چې کوم هغه د چا خبره د تخم دی چې دا ډېرو پټو ته ورسي، ډېر ځایونو ته لاړ شي چې هلته دغه تخم او دغه قسمه سوچ، دغه قسمه فکر، دغه قسمه چې کوم دی نو پوهه، دغه قسمه اخلاقیات او دغه قسمه چې کوم زه به وایم چې خوش اخلاقي، دا ټول هر څه چې کوم دی نو هر ځای ته، هر چم ته ورسي. زمونږ د ټول پاکستان سره مینه ده، ټول پاکستان واړه چې کوم دي هغې سره مینه ده، ټول زمونږ میندې دي، ټول زمونږ خویندې دي، ټول زمونږ همزولي دي، هغه به په سکرین ناست دي او ټول پکې چې کوم څه کشران دي هغوی ته خو خصوصا بیا په لږ په داسې لږ ستغ الفاظو کې چې ګورې دا سم شی که اوسه پورې م څه وکړه به دا هم چې کوم دی نو بس وکړه، خو اوس داسې ځان وپېژنئ، خپلو کې چې کوم دی نو مینه پیدا کوي، محبت پیدا کوي او ورسره چې کوم دی نو مور پلار خدمت کوئ. مور پلار چې کوم دی نو د هغې خدمت لومبۍ ذریعه ده، د مغفرت هم ذریعه ده، ورسره د مور پلار دعاګانې در باندې ولګي نو یقینا بیا خو د دنیا هم ګټه ده. او بالکل هغې سره بیا ورپسې چې کوم دی نو اساتذه کرام راځي، زموږ استادان راځي، زموږ لارښودان راځي چې هغې ته هم چې کوم دی نو ښه عزت ورکړو. کوم چې د دنیا نه تللي دي الله تعالی یې د هغې مغفرت نصیب کړي، کوم چې ژوندي دي نو د هغې د الله ډېر عزت وکړي، ډېر ژوند دې ورکړي سره د روغ صحته. استاد جي را سره یو واده کړې وه او استاد جي راته ویلي وو چې ستا د واده کارډ به زه چاپ کوم. او هغه استاد جي څه کیسه ویله یاد دي درته؟ استاد جي واده کارډ یاد دي جي؟ واده کارډ په دې دی چې لکه اکثر کارډونه راشي که نه صحیح انګلیش کې وي، صحیح، نو زما یو هسې یو عادت دی که د اردو وي یا د انګلیش وي نو زه هغه وګورم چې دې کې غلطي څه ده، لکه چې یاره صحیح دی که نه، ولې هغه د تاسو به یاد یا د درخواست او هغه د مضمون والا هغه کیسې دي که نه،
هغه کې یو غلطي به وه نو 0 نمبر به وي او دا شان نو اکثر به ما وی چې لکه که تاسو انګلیش کارډونه چاپ کوئ انګلیش کې نو مخکې ګورئ او چک کوئ نو دې دپاره چې کوم واده وي ستاسو نو بس خیر د انګلیش کارت انګلیش کې کول غواړي یا اردو کې اب زما په ذمه وي خو تاسو چې کله بیا واده کوئ نو لکه صرف لیکل نه پرنټ کول او مطلب هینډ اوور کول هم هغه زما اوس هم واده تاسو زر ځان وخوځوئ په دې کې بهرحال چې دا د استاد واده را سره او بالکل د استاد اپلیکیشن ټیکول 15 اپلیکیشن به هغه به چا نشو ټیکولی یو نمبر به د یو نمبر به د 15 نو بیا وروسته ټیک شو او بیا به چې ټیک به شو خو لکه هغه به شروع کې به ډېر داسې یخه یخنۍ کې به هم د الټه لاسونه باندې د استاد نه موبایل خوړل کله چې 15 کې و نو خلکو به یارولو وایي های سکول کې یو استاد دی او نوم یې ګل اسلام دی او وایي سهار داسې په یخو اوبو باندې داسې به بمبه به کولو کې یخې یخې اوبه او بیا پس د هغې نه وهل به کوي نو بهرحال اکثر له به داسې وي چې دغه ښه ده هغه وهل چې کوم دی نو انسان سړی ته نه جوړ کوي چېرته اصل کې هغه یو هر شي شاته یو مقصد دی که نه نو دا وحشیانه یا تشدد نه بلکې دې دپاره چې کوم دی کې زمونږ کلیواله علاقه ده او هلته کې چې کوم دی نو دا نثري راشي نو چې په ګلونو راشي دا مونږ لږ شاخ تراش وکړو که نه چې لږ بوټی ښه شي نو اوس هغه ټرند هم ختم شوی دی اوس له خیره ډېر زیات مینه او محبت او که نه شفقت خو دا لږه شانتې لږ شانتې چک ساتل که نه د کار دپاره دا ډېر زیات ضروري په وړو استاد جي د لاسه چې کوم دی نو په ما باندې په هر کال کې به یو نوم پوره کال به مې یو نوم چلیدو په سکول کې او استاد جي به هم زمونږ د آرټسټک لیول سره د تھیټر لیول سره چې کوم دی نو اکثر له به سکولونو کې به سټیج کله به اینول فنکشن کېدو نو داسې مونږ تیاری به کوو او داسې سټیج ډرامې به هم جوړولې او داسې معاشرې ته به هم یو اصلاحي ډرامه به هم ورکوله اصلاحي یو تھیټر به هم ورکولو نو کله به مې نوم څه کله به مې څه خو یو نوم ډېر زیات مشهور شوی چې استاد یو ډرامه لیکلې وه یو ډېر ښه پلی لیکلې وه هغه خو لږ چېرته څه وخت کې هماغه اوریجنل پوزیشن کې زمونږ مینهواله ته دغه خو زه وایم چې هغه چېرته په دې دلته په افغان ټي وي کې په دې لیکانو وکړم او تاسو ته یې وښیم خو صرف دومره به وایم چې هغه زمونږ کرنټ سچویشن زموږ د پاکستان دپاره زما د زړه اواز و د هر پاکستاني اواز و که نه چې په هغې کې د پاکستان سره د مینې اظهار او څه وجوهاتو د وجې نه پاکستان دې حال ته رسېدلی دی او په نوي نوجوانانو کې څومره جذبه ده نو دا یو جذبه و کوشش مې کړی هغې کې تاسو چې کوم کردار ادا کړی نو تاسو ته خو ګوره یاد دي که نه یو کالج کې تاسو فنکشن کړی و په خپل کالج کې ګورنمنټ کامرس کالج کې هم فنکشن کړی چې هغه فلیګ تاسو له چا درکولو نو جړلي وي تاسو ما ته ویلي منسټر او منسټر سره پوره حال کې پروفیسرانو جړلي ټول پروفیسران ګواه دي ټول د اوري چې کله ما هغه پلی کوله د پاکستان هغې کې کرکټر زما د پاکستان زه یو کمزوری پاکستان وم خو چې بیا کله نوجوانانو کله چې زلمو کله چې مشرانو چې داسې سوچ وکړو چې آیا دا زموږ کمزوری پاکستان دی او مونږ ته پته ولګي چې کم خلک دي هغه دا تباه کولو کوشش کوي نو زلمو همت وکړو خلک یې ختم کړه او بیا پس د هغې نه زه یو ښه پاکستان مضبوط پاکستان شوم نو زما نوم پاکستان جوړ شو پاکستان او بیا به چې کوم دی نو د استاد جي وړه بچنګۍ چې کوم دی نو هغه ما ته وایي چې هلک پاکستان راغلی چې استاد جي را راتلم ملاقات ته نو هغه به ویلي چې پاکستان راغلی زما خپل نوم بالکل اوس هم چې کله راشي وي پاکستان راغلی اوس چې زه راتلم وي پاکستان راځي او زما به دا خواهش شي چې لکه هماغه اوریجنل سچویشن کې هغه ډرامه بلکې هغه یو تلخ حقیقت دی چې هغه د مینهوالو بالکل دا پرومس دی دا استاد جي سره پرومس دی او دا به انشاءالله استاد جي ته ګفټ کوو چې کله موږ خو او بیا چې کوم دی نو استاد جي ته ګفټ کړو دغه ډرامه او زه به په دې کې لږ شانته ایډ کړم چې دا ډرامه مونږه فرسټ اف آل ډېر موده مخکې کړی و دا مونږه د سکول د دور کې کړی 2009 کې او دا مونږه فرست پیله ځل باندې چې کوم دی نو په نوښار کې کړی و چې یو اینول فنکشن د سکولونو فنکشن نو پس د هغې نه د څه ملګرو پکې زه ملګري نومونه نه اخلم خو چې څوک اوري نو هغه د دې کریډټ ځان ته نه لیکي اکثر له لږ شانتې بدلون پکې راولي او دا مکس اپ کی نو دا بیا د یو انسان زړه ازاره کوي ولې چې هغه په محنت کړی د هغې سوچ د هغې سوچ چې کوم دی ته ورته خپل سوچ ولیکې نه
ته په خپل ذهن په قابلیت باندې څه داسې څه وکړه چې هغې سره ته خپل ولیکه چې به ډایرکټډ به یا ریټن به یا هر څه چې کوم دی ملګرو ته اشاره کافي وه کوم ملګرو داسې کیسې کړي دي هغې دې پوه شي بهرحال دا وننی زموږ افغان انلاین یقینا تاسو به ترې ډېر زیات خوند اخیستی په خپلو دعاګانو کې مې ډېر یاد ساتئ شارومامان وایي مینه کوئ او په بدل کې اسم غواړئ بهرحال همدغه زه به هم وایم او استادي هم نړۍ مننه کوم الله دې ډېر ژوند ورکړي خپلو استادانو سره مینه وکړئ خپلو استادانو ستایئ خپلو استادانو قدروئ خپل کوربه سید عدنان شاه او ګل اسلام صاحب ته چې کوم دی نو اجازت ورکوئ د لوی الله په امان پاکستان زنده باد